د ننګرهار ترافیکو مدیریت په تیرو 9 میاشتو کې څه د پاسه 48 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه ولایت امنیه قومندانۍ وایي سید طیب حماد وایي یا د عواید موټر چلوونکو ته د 18,000 لیسنسونو څه د پاسه 6,000 جوازي سیرونو زرګونو موټرو تخنیکي معاینې له لارې راټول شوي چې د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ترافیک مدیریت په تیرو 9 میاشتو کې 14,819 جلده لیسنسونه او 6,015 جلده جواز سیرونه توزیع کړي دي. د دې ترڅنګ یې د 3,116 بېلابېل ډول موټرو تخنیکي معاینه ترسره کړې چې له دې لارې څخه 48 میلیونه او 55,914 افغانۍ د دولت خزانې ته سپارلې دي. ښاغلی حماد همدارنګه زیاتوي د ترافیکو مدیریت 190 ترافیکي پیښې ثبت کړي چې له امله یې 80 کسه مړه او 4 نوي نور ټپیان شوي دي. هغه وایي د ټولو ترافیکي پیښو عمده لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي او غیر مسلکي توب په ګوته شوی چې له امله یې ترافیکو مدیریت پریکړه کړې ترڅو ټولو موټر چلوونکو ته قانوني اسناد له مسلکي زده کړو وروسته ورکړي چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخه ونیول شي. همدارنګه د ترافیک مدیریت په تیرو 9 میاشتو کې 124 ترافیکي پیښې ثبت کړي دي چې په یادو پیښو کې 4 تنه مړه شوي دي او 9 نور ټپیان شوي دي. ښاغلی حماد وایي د ترافیکي پیښو ګراف په ننګرهار کې له ورځې بلې ته په ټیټېدو دی ځکه په جلال آباد ښار او لویو لارو کې ترافیکي اشارې فعالې کړي څو د موټر چلوونکو سره مرسته وکړي او ترافیکي پیښې رامنځته نه شي. هغه وایي د تیرو 9 میاشتو رامنځته شوي ترافیکي پیښې د نورو کلونو په پرتله ډېرې کمې شوي دي. د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په ننګرهار کې د ترافیکي پیښو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی ده چې لوی علت یې د ترافیکي مدیریت لخوا موټر چلوونکو ته مسلکي زده کړې ورکول دي او د ښار په بېلابېلو واټونو کې ترافیکي اشارو نصبول دي. مسؤلین وایي په ننګرهار کې د ترافیکي مدیریت هڅه کوي چې په راتلونکي کې ټولو موټر چلوونکو ته مسلکي زده کړې ورکړي. مسؤلین وایي په ننګرهار کې د ترافیکو مدیریت هڅه کوي چې په راتلونکي کې ټولو موټر چلوونکو ته مسلکي زده کړې ورکړي ځکه په وروستیو کې ثبت شوو ترافیکي پیښو ثابته کړې چې موټر چلوونکو په یاده برخه کې مسلکي زده کړې نه وي ترلاسه کړي چې له امله یې په لسګونو خلک د مرګونو ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او ټپیان شوي دي. سحر ګل احساس، امید راډیو، ننګرهار.